السلام علیکم ستړي مسئ نن پنجشنبه د 1403 هجري شمسي کال د درې میاشتې 13 نیټه چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري د سکون رادیو او خپل رسنۍ څخه مو د نیوزیلند مهم خبرونه تار کړی زه کرم خان سمسور یم د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یو روغتیايي مرکز پرانیستل شوی د عامه روغتیا وزارت سرپرست هلمند ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د یو روغتیايي مرکز پرانیسته کړی ده سرپرست وزیر د یاد روغتیايي مرکز پرانیستل د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیايي خدماتو په برخه کې لوی لاسته راوړنه بللې ده هغه ژمنه کړې ده چې د عامه روغتیا وزارت به هڅه وکړي څو د هیواد هر وګړي ته معیاري خدمات برابر او د ولسونو اړتیاو ته په اساسي ډول کار وکړي د یادول وړ ده چې دغه روغتیايي مرکز د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په ارزښت پرانیستل شوی دی بدخشان کې د سرو زرو کان لویدو له امله یو کس مړ شوی او درې نور تر ویجاړیو لاندې پاته دي د بدخشان د یفتل پایان ولسوالۍ په ګلستان کې د سرو زرو کان د چت لویدو له امله یو کان کیندونکی مړ شوی او درې نور تر ویجاړیو لاندې پاتې شوی دي د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي له دغه پیښې دوه نور کسان د امنیتي ځواکونو او سیمې د اوسیدونکو په هڅو ژوندي راایستل شوي دي AOM له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نوي پلان په اړه اندېښنه ښودلې ده د کډوالو نړیوال سازمان یا AOM له پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو د نوي پلان په اړه اندېښنه ښودلې ده دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له پاکستان څخه د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان تصویب کړ په دغه پلان کې ټول اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي کډوال او هغه پناه غوښتونکي شامل دي چې نورو هیوادونو ته تګ لپاره په اسلام آباد کې خپل ویزو ته په تمه دي د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی تیر ورځ چهارشنبه دغه هیواد کې د افغانستان لپاره د مرکزی اسیا هیوادونو او اروپای ټولنې د ځانګړو استازو د شپږمې غونډې کوربه وو دغه وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي ګډونوالو د تیر کال په فبروري میاشت کې د ځانګړي استازو له 15مې غونډې راهیسې د افغانستان پر ټولنیز اقتصادي او سیاسي وضعیت او له افغانستان سره د همکاریو لپاره د مرکزی اسیا او اروپای ټولنې پر تګلارو خبرې کړې دي خبرپاڼه کې راغلي دي چې د غونډه کې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وضعیت او امنیتي ننګونو خبرې شوې دي او ارجنټاین هم د روغتیا نړیوال سازمان له وتلو پریکړه کړې ده د ارجنټاین ولسمشر د روغتیا نړیوال سازمان سره د ژورو اختلافاتو لامل له دغه سازمان د ارجنټاین د وتلو پریکړه کړې ده اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ارجنټاین د حکومت د یو بیان په حواله لیکلي دغه هیواد په ځانګړي توګه د کرونا وایرس پر مهال د روغتیا نړیوال سازمان د تګلارو مخالف وو چې په خبره دغه وایرس د مهارولو په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان لارښوونو په تاریخ کې تر ټولو ستر بندش ته لار هواره کړې و تر دې وړاندې امریکا هم د کرونا وایرس د مهارولو په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د پاتې راتللو او ځینو نورو دلایلو له امله له دغه سازمان د وتلو پریکړه کړې وه دا و د سکون رادیو د خپل رسنیو څخه د نیوزیلند او مهم مسایل تر بیا د الله په امان